چې د دې خاوند د دې قابل دی چې حتی ښځه هغه ته سجده وکړي، خو چونکه سجده غیر د الله رب العزت نه بل د چا لپاره جایز نه ده، نو د دې وجې نه داسې حکم رسول الله نه دی ورکړی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي: لو ان رجلا امر امرته ان تنقل حجرا من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان حق لها ان تفعل. که یو سړي خپلې ښځې ته دا حکم ورکړی وای چې هغه دې د سور غره نه کاڼی ویسي تور غره ته او د تور غره نه دې راوړي سره غره ته، نو ښځې ته دا لازمه ده چې دا کار باید وکړي. دا رسول الله د مثال په طور باندې ارشاد فرمایلی دی. بالفرض ویلي خاوند خو هیڅکله دا کار په خپلې ښځې باندې نه کوي، دا مشقت والا کار. خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د ښځې اطاعت د خاوند نه دا ډیر لازم دی چې باید تل لپاره د خپل خاوند اطاعت وکړي. اوس هغه ښځه چې د خپل د خاوند اطاعت کوي، الله دې ته څه اجر ورکوي که نه؟ هر کله چې د ښځې په ذمه شریعت داسې اطاعت ایښودی، نو په دې باندې الله رب العزت هغه ته اجر و ثواب هم ډیر ورکوي. حضرت ام سلیم رضی الله عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: کومې ښځې وفات چې په داسې حالت کې وشي چې د هغه نه د هغه خاوند راضي وي، نو هغې ته جنت واجب دی، هغه به جنت ته ځي. یعنې ښځه وفات شي او د هغې نه د هغه خاوند راضي وي، هغه ښځه به الله جنت ته بیوي. او کومه ښځه چې وفات شي په داسې حالت کې چې د هغې نه د هغه خاوند ناراضه وي، نو هغه ښځه به جهنم ته ځي. دغه شان په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د نارینهو په نیکیو کې ښځې ته هم حصه میلاویږي. یعنی کم نیک کارونه چې نارینه کوي، الله رب العزت به د هغو په ثواب کې زنانه هم شریکوي. حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او د قاصد په طور رسول الله ته ویل چې زه د ټولو د ښځو نماینده تاسو ته راغلی یم، او داسې رسول الله ته وفرمایه چې بېشکه الله رب العزت تاسې ښځو او نارینهو ته نبی او پیغمبر راستولی یاستئ، خو کومه چې موږ ښځې یاستو هغه موږ په تا باندې او پر الله رب العزت باندې ایمان راوړی دی، خو موږ ښځې په کورنیو کې پابندې یو او زموږ سړي په موږ باندې خپل خواهشات پوره کوي. د دوی اولادونه موږ په خپلو خېټو کې اوچتوو. د دې ټولو خبرو باوجود سړي بیا هم د ډیرو ثوابونو لایق دی یا د ډیرو ثوابونو په کارونو کې زموږ نه وړاندې دي، ځکه چې هغوی د جمعې منځونه کوي، جنازې ته ځي، د مریضانو عیادت کوي، جهاد کوي، حج کوي او عمرې کوي. او موږ د دوی په کورنیو کې د دوی د مال او د دوی د بچیانو حفاظت کوو. آیا الله رب العزت به موږ ته کوم ثواب راکړي که نه؟ د دې ښځې دا عجیبه او ناشنا سوال پیغمبر علیه الصلاة والسلام واورید. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د صحابه و کرامو په طرف متوجه شه او داسې وفرمیل: آیا تاسو د دین په باره کې د دې ښځې نه زیات ښه سوال د چا نه تاسو اوریدلی؟ صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وفرمیل چې د الله رسوله، موږ ته خو هم خیال نه و چې یوه ښځه دې داسې سوال وکړی شي. دا خو لا پرېږده چې د دې تصور موږ هم نه کوو. د دې نه پس پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت اسما رضی الله عنها ته وفرمایل او هغې ته متوجه شه چې دا خبره په غور سره واوره او پوه شه کومو ښځو چې ته رالیږلی هغوی ته هم دا خبره وکړه چې د ښځې خپل خاوند سره ښه سلوک کول، یعنی کومه ښځه چې خپل خاوند سره ښه رفتار او ښه سلوک او ښه اخلاق کوي او ښځه چې د خپل خاوند خوشحالي لټوي او په دې باندې عمل کوي، د دې ټولو د ثواب برابر دی. یعنی ښځه نارینه که په دنیا کې په خپل ژوند کې حج کوي، عمرې کوي، جهاد کوي، د جمعې په منځونو کې اشتراک کوي، خو هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت کوي، د خپل د خاوند رضا لټوي، الله رب العزت به د هغه نارینهو نه دې ښځې ته ډېر زیات ثواب ورکوي. خو له بده مرغه چې نن توسه پورې باندې موږ په معاش د خپل کورني ژوند باندې پوه نه شو، هغه زموږ د جهالت سبب دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې ځو لنډې دمې ته، د دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو زموږ